آیت نمبر 6 شپږم نمبر آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. سورہ تحریم مونږ شروع کړو. په صورت کې ترغیب و اطاعت د رسول ته او بیان د حقوق د زوجیت کو چې د ښځې په خاوند څه حق دی او د خاوند په ښځې څه حق دی. او دا صورت مونږ ویلو د ټول ما سبقه باب خلاصه ده، هغه باب چې د سورې حدید نه مونږ شروع کړو. دی صورت کې خطابات و نبی علیہ السلام او امت ته. اول خطاب نبی علیہ السلام ته پاولنی آیات کې کړو چې معاشره کې آسانی کوي او سختی مکوي، او بیا امیر ته هم دا حکم متوجه. امیر د یو جماعت ته یو مشر دی د کورنۍ، ناغه ته موي تیسر کوا، تعسر مکوا، آسانی پیدا کا، سختی مکوا. هغه واقعه چې کومه دی آیات سره مونږ ویلې وه. بیا په دویم آیات کې خطاب امت ته او رعیت ته چې تاسو د پیغمبر خلاف مکوئ او تاسو د نبی علیہ السلام اطاعت وکئ، ځکه الله خو هغه ته وحی کوي. او که څه خلاف ورزي نه شوي نو توبه وباسئ. او بیا د نبی علیہ السلام ازواجو ته تنبیه ورکړې وه، که تاسو د یو بل دقسې د دې نبی خلاف مدد کوئ نو الله رد مولا دی. او دا د دې ربط مخکې سره دا دی، مخکې په ښځو باندې د خاوند حق ذکر شو چې ښځو باندې د خاوند دا حق دی چې د خاوند راز بنافشا کوي او داغه خبره بار نه کوي چاته. خاوند ورته وي دا خبره تا سره ده پټه وساته، نو دا به دا راز اوس خلکو ته وایي نه. لکه مخکې واقع کې نبی علیہ السلام حفصه رضی الله عنها ته ویلي وو چې دغه د شاتو شربت په زنه څښم زینب کرا، خو ته به چاته وایې نه. هغې غراز افشا کا، عایشې رضی الله عنها ته ووایي، آیاتونه رالل. نو مخکې دا ذکر شو. اوس د دې مقابل کې دیم ویلو چې تظاهر مکوئ، د یو بل سره امداد په دې مکوئ چې د خاوند خلاف وکړي، بلکې ځان کې د نیکانو ښځو صفات پیدا کړي، هغې وښودل: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، دا ټول صفاتو. اوس د ښځو حق په خاوند باندې اوس په دې یاد کې ذکر کړي چې په ښځو باندې د خاوند څه حق دی، یعنی خاوند به څه حق د دوی ادا کوي. نو هغه دا اول نمبر حقدار چې دوی د اور نه بچ کړي، دوی ته صحیح لار وښیي. دا په خاوند سړي باندې لازمه ده چې خپل ځان هم د اور نه بچ کړي د جهنم، او خپل اهل و عیال هم بچ کړي د اور نه. نو آیات کې اوس دا د خاوند ډیوټي ښیي. وګورئ: یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، قوا انفسکم، بچ کې خپل ځانونه، واهلیکم، خپل اهل و عیال بال بچ، نارن د اور نه، خپل ځانونه خپل بال بچ دا جهنم د اور نه بچ کې. هغه داسې اور نه دی بلکې وقودها الناس،
خشاک د دغه اور به خلقي دا نافرمان خلق د جهنم د اور خشاک دی او والحجارت کانی وی دغه اور د ګرمولو د پاره کانی به بده کې پراتی او علیها په دې اور باندې مقرر دي ملائکتون داسې فرشته غلاظ سخت طبیعت والا او سخت خوی والا شدادن ډېرې طاقتورې داسې ملائک په مقرر دي په دې اور چې سخت خوی والا دي د چا خبره نه اوري او ډېر طاقت والا دي څوک د دې نه تښتېدی هم نشي او لا یعصون الله نافرمانی نه کوي د الله دا ملائک ما دغه حکم امرهم چې امر یې کړي دوی ته اس د الله د حکم خلاف ورزي دوی نه کوي ويفعلون او دوی کوي ما یؤمرون هغه چې دوی ته حکم کېدی شي بس چې د الله طرف څخه حکمي نو ملائک هغه کوي دا داسې ملائک په دې مقرر دي آیات کې وګورم مؤمنانو ته خطاب دی چې مؤمنانو ځانونو خپل بال بچ د اور نه بچ کې او دا بچ کېږي په صد قرآن او سنت په اتباع باندې چې خپل ځانم قرآن ته کېنه او دې مطابق عقیده جوړه کا عمل دې مطابق وکا او خپل بال بچم قرآن او سنت ته کېنه وا چې هغوی عقیده سم شي د هغوی عمل سم شي د جهنم د اور نه بچ شي ځکه د جهنم اور نه بچ کېدل په دې کېږي دا په بل څه نه کېږي دې کې تا د ټول احکام ښیي او هغه احکام باندې د عمل طریقه هم نه ته ښیي او د دې قرآن شرح بیا د نبی علیہ السلام حدیث دی چې دا سکوی دغه عقیده عمل برابرېږي نو علی بستا خپل ځان او خپل اهل عیال د اور نه بچ کی او دا چې وې نو ته به د معاصی او د ګناهونو نه هم کټار شو پرې دی نو خپل اهل عیال تم امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوا د نیکو حکم کوا او د بدون منی کوا دارنګ موز و تخای قبل البلوغ معشوم دی نو ځان سره جمعات تراولا رو عادت ولا ورکا داسې محافل د قرآن درس کې کېنوا چوسی او معشوم دی وخت نه په دې ماحول کې عادت شو نو بس چې رو غټي کې په دې ماحول کې دغه په قرآن او سنت سره مینه پیدا کیږي اب بل طرف ته نه ځي نو دا د اور نه تخپل بچي او کشر بچکولو کوشش وکړو تخپل ډیوټي ادا کړه دغه سوا خپل ځان او خپل اهل و یار د اور نه بچ کې دا باز خلک وي یره جی زمون اولاد نه سميږي مو خډیر کوشش وکړو د دې رای راست رات راوستو باندې خو نه سميږي او لو فران شو بیرارو شو نو مفتی تقی عثماني سے یو خبره لیکلې ده هغه وی دا کم خلک چې دا خبره کوي چې یاره زما بال بچ زما د الله سوتل او دا نه سميږي نو هغه وی تا دومره کوشش کړې دی د دوی د اصلاح لکه څنګه چې قرآن وی قرآن څه وی ایمان والو قو انفسکم بچ کې خپل ځانونه واهلیکم خپل بال بچ نارند اورنا وسنګ چې د اور نه بچ کېدل کېږي د قرنګ تا خپل زوی باره کې کوشش کړې دی او کنه ته لږ سوچ وکړه هغې داسې مثال وایي یو ماشوم دی ستا وړوکې بچی دی هغه لګیا دی ستا خیال بدل دی ته یو کار کې اخته او اقا ماشوم اور طرف ته روان دی تنور ته ورځي ګیس له ورځي چولې باندې لاس ایږدي نو کو ته هر کار کې مشغول یې او ستا لږ داسې نظر پروزي چې دا ماشوم خو د اور ته ور روان دی نو کو ستا په لاس کې د کروڑونو روپو کار امي او سیزمي نو تا هغه په ځای غورځې ورمنډه وخې د ماشوم بچ کې ولې چې دی په اور ونه سوځي دی تنور ته ونه غورځېږي دی د ګیز باندې لاس کې نه دی چوله باندې لاس کې نه دی ونه سوځي نو په دغه ټایم کې پتا کې او فطرتن داسې قوت راشي او دا غزوی
سره دومره مینا بچی سره ستا راشي چې ته هر څه په ځای پرېږدې او هغه بچي بچکولو کوشش کې نو وي دقه رنګ د خپل زوی د تربیت په باره کې فکرمند شه چې ستا زوی قرآن ته راځي او که نه راځي ته دومره فکر کړی دی لکه څنګه چې د اور نه یو ماشوم ته بچ کې او ته وایې چې دا ونه سوځي ته دومره کوشش کړی دی ته دومره خپل هغه کارونه پرېښي دي چې دې طرف ته متوجه شي چې دا زوی مې بیا را روان شي ځکه د اولاد ته په قرآن کې فتنه ویلی شوې ده چې د دې صحیح تربیت دی ونه که او د دې صحیح د تعلیم او د تربیت او قرآني تربیت خیال دی ونه ساتلو نو دا به تا نه بیا را راوشي دا به ستا دشمني دا په کور کې ځان ته دشمن ته پیدا کې ځکه دا بچی به تاله به ګیلې ګوري تا ته به مسلې پیدا کوي کله یوه مسله کله بله آخر پلار تنګ شي چې دې بچي سره څوکم او مسله داره تا چېرته دې مدرسې ته راوستې نه دی چې لاس نه دې نیولي چې بچي راشه دلته کښېنه دلته نه به خوځې نه ته قرآن ته کښېنولی نه دی ته وایې زما رور بې را راوشو نو تا چې ته رور باندې دونه محنت کړی دی چې روره راشه قرآن ته کښېنه سبا که څه مسله وشوه او د دو د دین نه د لرېوالي په وجه باندې دی ګمراه شو ته پرې خفه کېږي اول ځکه ستا رور دی ستا بچی دی خو دا فکر یې نه کوي چې یاره دی خو قرآن ته کښېنوم دین ته یې کښېنوم ځکه اصلاح خو دلته کېږي الحمدلله تاسو نوجوانان دلته ناست یې مشران هم ناست دي اوس دی مجلس کې چې کوم خلک د الله کتاب اوري د په زړه باندې لګي دا اثر پې کوي لګیا دا ماحول اثر کوي الله کتاب یو تاثیر والا کتاب دی دې ته چې څوک کینی نو قدرتی په هغه باندې اثر کوي او هغه د هغې غلط ماحول نه صحیح ماحول طرف ته راځي نو اوس چې ته خپل بچي له دقسې ماحول نه ورکې نو ته خو د اور نه نه بچ کې ته خو په قص اور ته غورځې نو مفتی تقی عثماني صاحب دا لیکلي دي وی څوک چې دا ګیله کوي چې زما زوی نه سمیږي نو وی تا د هغه په باره کې دومره فل کوشش نه دی کړی پورا همت نه یې کړی چې هغه څنګه ته ماشوم د اور نه بچ کې ورسه پرېږدی دقه رنګ خپل کار روزګار هر څه پرېږده او راوله دې قرآن ته کښېنوه دین ته یې کښېنوه د دې تربیت باره کې فکرمند شه خو نن سبا خو داسې پلاران دي دوکان یې ورځ له نه بندوي د خپل بچي دپاره یو بچی د پاره ګنټه نو باسي چې د مدرسې ته راشي او د خپل زوی تپوس وکړي یا سکول ته بس هغوی مړه ما سکول ته حواله کړی دی یا مدرسې والا ته مې حواله کړی دی بیا د زوی تپوس نشته که چېرته یو پروګرام کې ته دعوت هم ورکړې چې یاره راشه ستا د بچي د اصلاح او تربیت باره کې تا سره خبره کوو نو پاک قرض به هم دا پلار غیر حاضر د ده زوی به څه رای راسته راشي چې دی خپل بچی له وخت نه ورکوي نن سبا غټه لمیه دا ده پلار وایي یاره زه بچو له سروره ګټم هلکه د هغې نه زیات ضروري دا خبره ده چې د خپل بچي نه هم لږ ټایم ورکه د ده په دې نقل و حرکت باندې نظر واچوه چې دی څه کوي دی چا سره کینی پاسي دی کوم ځای ته ځي د ده ملګري څوک دي د ده دا نشست او برخاست کوم کسان دي زه هغه وګورم د ښه خلکو سره کینی که بدو سره نو چې کله یو پلار په دې پهلوګانو باندې غور کوي او نن بیا خصوصا د بچي په لاس کې چې دا کومه آله د موبایل د دې نه باندې چیک اینډ بیلنس پکار دی چې زما بچی څه کوي په دې باندې ګیمونه کوي چېرته غلط چیزونه ګوري چېرته دې وخت ضایع کوي په دې باندې نو هغه باندې نظر ساتل پکار دی اول خدا ماشوم له ورکول نه پکار که چېرته یو الګ سرم دی نو پلار له پکار دی چې هغه ته پته لګي او هغه پې پوره نظر نو دقه بچی ته د اور نه بچ کولی شي ورنه دی به اور ته ځي بیا ته به هم پکې سر کې مجرمې مشر او سرپرست نو قرآن سوی ایمان والو بچ کې خپل ځانونه او اهلیکم او خپل اهل و عیال نارن د اور نه څنګه چې د اور نه بچ کېدل کېږي دقسې به کوشش کې او دا داسې اور دی الله وایي وقودها الناس چې خشاک د دې اور به خلقی کافر مشرک ګناهګار خلق بلدي سي هغه به خشاکي اول حجارتو کانی وي دا کانی څه یادوي وی دینه مراد هغه کانی نه چې د مشرکانو بل دینه بوتان جوړول
نو الله بر دې د شرمنده کولو دپاره دقه کاڼي راوالي او په دې اور کې به واچي. دې تاسو خدای وي، دا ستاسو هغه بګوانو، دا ستاسو هغه بوتو چې تاسو وایي چېرې دې دا کوي، اولاد ورکوي او برکات ورکوي او موږ له دا کوي. الله بر دې شرمنده کولو دپاره د اور کې دا کاڼي ور واچي. دا غدي یا دې نه مراد هغه کاڼي دي چې بعضې خلکو په هغې کې تاثیر ګڼلو چې دا کاڼی فیروزه کاڼی دی او دا فلانکې کاڼی دی، دا چې کله پی ورته ونیسي پی خرابوي او چې تنور ته ونیسي روټۍ را لړه کوي. نو الله به دې مشرکانو د شرمنده کولو دپاره کاڼي سي په اور کې به واچي. دې ته به پته ولګي چې وایي دا همغسې غلطه عقیده باندې روان. نو وقودها الناس، خشاک د دې به خلک وي، والحجارة او کاڼي وي. او بل په کاڼي کې دا خاصیت دی چې دا یو پیره ګرم شي نو دا یخیږي نه. نو چې دا په اور کې کله واچي نو دې سره به دا جهنمیان هم ورولي، نو دا چې ګرم شي نو جهنم هم سم ګرم وي، نو دا به یخیږي نه او جهنمیان به ورتیږي په دې باندې. الله دې موږ وساتي له دې نه. او علیها په دې باندې مقرر دي ملائکتون، فرشتې، غلاظن، سخت خوی او طبیعت والا چې جهنم والو باندې به بالکل ترس ناراضي، داسې ملائک دي. او شدادن، طاقتوري، مضبوط بدنونو او اندامونو والا. او لا یعصون الله، خلاف نه کوي دوی د الله ما دا هغه څه امرهم چې دوی ته امر کړي. د الله د هیڅ حکم دا ملائکه خلاف ورزي نه کوي. الله چې ورته سوی نو هغه کوي، انکار د اوامر نه کوي. او دې سره سره ویفعلون، او دوی کوي ما یؤمرون، هغه چې دوی ته حکم کولی شي. چې په څه باندې الله دوی ته حکم کوي نو هغه کوي، عمل کوي په ماموراتو باندې. او دا عصمت د ملائکو باندې دلیل دی. ملائک دومره پاک دي، لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، ګناهونه بالکل پاک دي او الله چې ورته سوی بس هغه کوي. د الله د حکم نه دی خو هیڅ کار نه کوي. یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، آیات کې دا آخرت د عذاب تذکره ده. اوس که چېرته څوک ده ووایي چې هلکه ملائک خو ډېر سخت دي د جهنم او بچ کېدل ته نه کېږي، نو راځئ کېدی شي الله ته عذر پیش کو او هغه عذر قبول کی. نو جواب په دې آیات کې کوي چې هلته ګورئ د چا هم عذر نه قبلیږي. چې یو پرې د جهنم فیصله د باندې وشوه بیا عذرونه نشته. نو که ته بچ کېږي دلته چې کوم عمل تعالی الله عمر درکړو په دې کې به عمل کې خپل عقیده عمل بر توحید او د سنت مطابق کې جن به قرآنی تیرے ستا به بچ کېدل ته ممکني. یا ایها الذین کفروا، ای یقال لهم یوم القیامه، دې ته به وویلی شي دغلته په دغه ورځ باندې په ورځ د قیامت، اے کافر لا تعتذروا اليوم، باندې مه پیش کوئ نن ورځ، انما تجزون، بېشکه تاسو به سزا درکولی شي ما د هغه څه کنتم تعملون چې تاسو کوم عمل کو، کوم عمل چې کوو د هغې سزا ده. نن باندې نه چلیږي ستاسو، قیامت ورځ تاسو باندې مه کوئ. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا، آیات کې اوس ترغیب د توبې طرف ته چې مخکې نه معلومه شو چې هلکه په بانو باندې خلاصېدل نشته د الله د عذاب نه، نو اوس ترغیب توبې ته ورکوي چې په دې به بچ کېږي چې د توبې نصوحه وباسئ، هلې به ستا بچ کېدل ممکني په دې ژوند کې. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، توبو الی الله، توبه وباسئ الله ته، توبة نصوحا، توبه په اخلاص، هغه توبه خالصه، الله ته په اخلاص توبه وکړئ. دا ستاسو د بچ کېدلو هغه عمل دی چې په دې به بچ کېږئ. توبه نصوحه څه ته وایي؟ نصوحه د نصاحت یا د نصحه نه ماخوذ دی. ویل کېږي د خیر نه پاکي، لکه یو ځای ګنده دی خیرن دی او هغه ته پاک کی، دې ته نصوح وایي. مراد دلته د اخلاص دی چې داسې توبه وباسه چې بالکل په اخلاص، چې خپل ګناهونه هر سره یاد کړي چې الله ما معاف کړي، په اخلاص توبه. ای العسل الناصح عرب وایي، دا هغه شاتو ته وایي
چې د کبین د موم نه بالکل پاکي العسل الناصح لیکن دا ناصح لفظ نسوها نه دی هغه شاد چې د کبین د موم نه بالکل پاکي تاسو شاد کتلی کله چې دا کبین را لړ کی کنه نو په دې کاول د کبین دا دغوی دا چې دا موم غوندې پکې وي دا چې بیا کله دوی چاڼ کی نغشات تو بس یو دا موم اور سپاتې شي دا ببل غوندې هغه صفای ایت العسل الناصح وي د قرن توبه نسو هغه توبه ته وي چې ته کله دا توبه وباسې نو ستانه ټول ګناهونه هر څو ورځي ته صفا سوتره پاتې شي دې توبه نسوحه وي بیا تفسیر قرطبي والا د توبه نسوحي سلور شرایط لیکلي دي چې توبه نسوحه څه ته وي چې په کومه کې دا سلور خبري وي نمبر 1 په زبان باندې استغفار چې ته وې الله ته توبه نسوحه واسم ناول په جبه د الله نه بخنه غوړ استغفار وکړه د سره ګناه د سړی معاف کیږي دویم نمبر د ګناه چې کوم دی فلفور دغه نه جدا شه د ګناه نه فلفور چې کوم ګناه کې تاخته او تر توبه طرف تراله نو بس فلفور جدا شه الله ما معاف کو دا ز پریدم او دریم نمبر آئنده کې د نکولو مصمم اراده وکا چې بالکل باینده کې الله زدا ګناه نه کو قصد وکا او سلورم دا چې بد مجلس او د دوستانو نه بایکاټ وکا کم چې بد مجلس ته او بد دوستانو سره ستان ناس تپاست را نو ور شاغینا بایکاټ وکا او اس کلام ای مجلس کې مکینا او دغه سي چې کوم ګناه د مخې کړي او تا تر یاد شنو پاغي خفشه او دا چې دا ګناه تا نه بیاونش لکه انساني کنا د چې کله الله نه توبې وباسي د ټول خپل ځاړه ګناونه را مخې تش چې ما خدا جرم کړو دا جرم مې کړو دا مې کړو یکدم د خفشي جړا والا ورش چې الله ګوره وی چې نه بکې ما کړو نو خفش دغه توبه نسوحه دغه چې په اخلاص توبه سي نو دغه مراد د ایمان والو توبه وباسي الله د توبه النصوحه غ توبه په اخلاص چې دا توبه نسوحه مو استفادې ته اوس وګوره عسى ربكم قریب در رب تاسو با ان يكفر عنكم لری بگستاسو نه سیئاتکم گناهونه تاسو ويدخلكم او داخل بکی تاسو جناتنا باغونو ته تجری چروان بئی من تحت الانهار لاندې داغینه نهرونه وګوره یو بستاسو ګناهونه الله په دې توبې نه سوهي سره معاف کی بل به جنت ته دی بوزي تاسو جنت چې خسته جنت بئی باغونه بئی لاندې به نهرونه رواني او یوم پاورز باندې لا یغذ الله نبر سواکی الله نبی پیغمبر والذین واغسنا منو چیمان روړي د ماحود سرا الله بخپل نبی رسوا کین پرز د قیامت او نه مؤمنان بلکې الله با دنیا کې هم د سره مدد کوي او آخرت کې دغه سه مؤمنانو سره وګوره د عقیده توحید دا فائدہ ده او د پیغمبر دا اطاعت چې دنیا کې هم تعالی د رسوای نه بچ کی او پاغه سخت روز هم دی الله د رسوای نه بچ کی او د امنون مراد صحابه کرام دي ښا اول د نبی علی السلام سره ملګری سوکو صحابه نو دا دلیل په عظمت د صحابه کرام رضوان الله عنهم اجمعین باندې چوغورا د قیامت پر ورځ نبی او څوک چې دغه ملګری او الله باندې رسوا کوي د شان د صحابه دي ښا او نورهم رڼا د دوی بیا صحا منډي بوخي بین ایدیهم روان دي د دوینا او بی ایمانهم او خي طرف د دوینا یقولون دی وی ربنا اے زمونږ ربا اتمم لنا نورنا پورو ساتي زمونږ پر د رڼا زمونږ واغفر لنا مونږ ته بخنو کې انک علی کل شیء قدیر بیشک الله ته پارسید باندې قادر ذات دی د دې مؤمنانو د رڼا بدا سمخ کې روانې ښا مخ کې طرف توخی طرف تا او ګس طرف ته منافقان او کافران به ښا او جهنم به نو د منافقانو د نور د بناقصي نو ایمان والا به د اتمام دعا کوي چې الله زمونږ د رڼا د قصې پوره وساتي ته کی کمی مراولي او دوی رڼا به ځکه پوره
چې دوی په دنیا کې عقیده توحید وا او د پیغمبر اطاعت یې کړو، پیغمبر سنت طریقې باندې روانو، نو دی رڼا به بالکل مکمل یلتا مخکې به هم ترې رڼایي، ښي طرف ته هم رڼایي، دغه به جنت لارې وي. او دغه اګس طرف ته منافقان کافر د جهنم لارې وي. خام نو دی به دا دعا کوي او موږ ته بخښنه وکړي، ته قادر ذات نو. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، آیات کې اوس ترغیب ورکړي جهاد ته، خطاب کوي نبی علیہ السلام ته چې د بیبیانو د مخلوق د رضا کوشش مکوا، بلکې دوی له دعوت ورکا او کافر او منافقانو سره جهاد وکړه. دا هم خبره ده. ګوره د مخلوق د رضا کوشش ونه کې، د خالق د رضا کوشش وکړي. آیات بس دا مطلب دی. خلک وایي کنه یره که په دې واده کې سنت طریقه وکړه خلک بس وایي، که په دې غم کې د پیغمبر سنت طریقه وکړه خلک وایي چې مړی بېنوا ولېږلو. زموږ پښتانه اکثر دا وایي، دا خلک بس وایي. نو ګوره دوی خلک خوشحالي او الله او رسول خفه کوي. هلکه الله او رسول خوشحاله کا، خلک دې خفه شي، خفه دي شي چې تا سره څوک په یو شریعت په مسله باندې، د قرآن او سنت په یو مسله باندې، د پیغمبر سنت باندې تا سره څوک پریدي، زر پیره دې پریدي، ته په دې کې ګناهګار نه، مجرم نه، هغه مجرم دی چې هغه د پیغمبر د سنت خلاف کوي، لګیا دی، هغه بدعت لګیا دی کوي، دین کې نوې طریقې روباسي، هغې ته ثواب وي، استاد سنت ته غلط وي، نو بایکاټ داسې خلکو سره پکار دی. نو دا زموږ خلک په دې یریږي. موږ ډېر لیدلی دي چې کله پې دقسې غم خادي راشي بس بیا د ټینګې نه، ډېر لوی لوی خلک ځان ته به نومونه وایي، یاره موږ دا کوو موږ دا کوو. زه اکثر دعوت څوک راکړي یو نیم ټایم کې نو ډېر ښه خلک وي، خو چې زه هغه واده له لاړ شم هلته اول ته هغه ماحول ووینم زما زړه تور شي چې لکه اوس حال کې گانے بجانے موسیقی به لګیای او خبر خلک وي، علما به پکې وي، تبلیغ سره وابسته خلک به پکې وي، او د دې په حال کې پروټې دوران کې به لګیای گانے او میوزیک به لګېدلی. زه حیران شم چې هلکه ستاسو په دې دین باندې عمل کله کوئ چې تاسو په خپل واده کې دا یو سنت نشه راژوندې کولې چې دا موسیقي هر څه ته خوا کوي او دا هندواني طریقې ته خواږي، ستا دومره وس نه چلیږي، نو تا خو د خپل هغه علم حق ادا نه کړ. ډېره مسله ده. دغسې په خاندانونو کې غم راشي نو په غم کې بلا رسمونه رواجونه د دې خلکو، او چې کله ورته ووایې چې هلکه ګوره دا غم د سنت په طریقه وکړه او په دې کې دا رسمونه مه کوه، او یره دا خلک به څه وایي، که دا درېیمه مې ونه کړه او دا اوله جمعه مې ونه کړه او دا څلوېښتي مې ونه کړه او دا کلیزه مې ونه کړه، یاره دا خلک به وایي چې دا مړی ګوره دوی ته تنګ و او بېنوی ولېږلو. دوی بس دې خبرې وخوړل. چېرته یو عالم سره نه کیني چې د پیغمبر باندې هم غمونه راغلي دي، د هغه د سنت طریقه څه وه ما ته وښایه، هغې باندې هم خوشحالۍ راغلي دي، ودونه یې کړي وو، د هغه د سنت طریقه څه ده. نو مخلوق خوشحالۍ او الله او رسول خفه کوي. آیات کې خطاب دی ښه چې د مخلوق د خوشحالولو کوشش بنه کې. یا ایها النبی، اے نبی، جاهد الکفار، جهاد کوه د کافرو سره، والمنافقین او منافقانو سره، او وغلظ علیهم، سختی کوه په دې باندې. ربط یې دا وکړه چې ګوره د خپلو بیبیانو د مخلوق د رضا کوشش مه کوه، بلکې دغه خلکو ته دعوت وکړه، او کافر منافقان چې دې لار کې رکاوټ تا ته جوړېږي، جهاد ورسره وکړه، بایکاټ ورسره وکړه. کافر سره په توره جنگ دی او منافق سره په جبه جنگ دی. اے وغلظ علیهم، دلته سختی ویل دا متعلق ته المنافقین سره، مطلب دا چې کوم منافق سړی ستا په صف کې دی او دقسې د شریعت او د دین په لاره کې رکاوټ جوړېږي، یا خلکو له پزړونو کې شکونه شبهات اچوي، د ده دا بد صفات خلکو ته وښایه چې هلکه دا منافق ته ګورې، دله زجر ورکه، ویې رټه، بد صفات ورته وښایه، او دقسې د ښکاره کا منافق سره به سختی کوي، هېڅ کله به د سره نرمي نه کوي. که چېرته منافق سړي سره نرمي وکړه دا سړی پتا ستا چې کوم دی هر سروانه بیا منافق سره به لږ
نرمی نه کې وغلظ علیهم قرآن وایي سختی وکړه په دې باندې ځکه دې ستا صف کې ولاړ دی او ستا د لستوڼي مار دی تلخ پې وخي قصه به ته ویره جیزس ګوره ډېر مخلص ملګری ما او زه خو حلال کړی چرګ یم ته اډر کوه او وروستو چې شي به ستا پسې به خبرې کوي یې مړه داسې لګیا دی او چې ته د اصلاح خبره کې د قص خبره د سر وخوځي وروسته وایي مړه د خبره مه منئ او ځان سره ډلبازیان هم کوي نور هم جوړئ منافق دا کاري ښه دو مخیزه دو جبې دو روخه دو پړک دا ټول د نومونه دي دا دغسې سړي وینو په خولې چې سوي زړه کې هغه دي دې ته منافق وایي نو وغلظ علیهم نو دغسې په خاندان کې بعض اوقات خلک روچت شي چې ته دا کار به سنت طریقې باندې کوو دا به روچت شي یاره دا خو نه کنه دا به دا خلک څه وایي دغسې منافق له جواب ورکوي کینه ته په سنت عمل نه کې ته به نه کې زه خو کومه او بیا چې لا ته لکه ستا غم خادي وي ته د بل بیا سلام منې ستا غم شوی دی ته وارث یې ته چې سوی به منلی کېږي نو بعض اوقات دا وارث هم بس غریب د هغې نه مجبوري دی وایي مړه بس او چې تاسو څه وکړه لکه تاسو نه تا نه به تپوس کېږي ته خپل مړي ته خیر نه رسول غواړئ چې دا رسمونه کې اواسې د خلکو د خوش دغه کوشش کوي چې بس خلک رضا کم او مړي ته فایده نه رسې نو دا خو ته خپل مړي سره زیاتې کې په غم کې دارنګ خاده کې چې څه رسمونه رواجونه وي کې بیا وروسته هم دوی ته تکلیفي دغه کور روان شي مسلې پکې جوړې شي او خلک خفګانونه پکې راشي دا ولې دوی د سنت خلاف ورزي کړي د هغې سزا الله ورکوي دی له ومأواهم جهنم او زیر دوی جهنم در دی کافر و منافقانو و بئس المصیر او ډیر بد ځای د ورتلو دا جهنم دی بد ځای دی نو د نزان بچ کې اور دی کافر منافقانو خبرې مه منئ دې ځای پورې دا دغه ترغیب توبې ته او ترغیب جهاد ته الله دې عمل توفیق راکړي انشاءالله سبا به صورت ختمو اللهم صل علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره یا الله ستاسو قرآن کلام باندې عمل توفیق راکړي سنو مشران کشران درس تناسي ټول له الله دې بدلی سمري ورکړي سو بیماران دی الله ټول بیماران له شفا ورکړي چا رجل حاجت الله ته پوره کړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لزمون دی گاوند کې ډاکټر عرفان داغي خواخه وفات شوی دا ټول ته دعا وکړي الله دې دای مغفرت نصیب کړي الله دې جنت فردوس کې اعلی مقام ورکړي او الله دې ورثو ته صبر جمیل ورکړي صلی الله تعالی